ناول دی د طب محصله. اوله برخه. له دهلېزه راووتم. غوښتل مې مخامخ چمن کې لمر ته کښېنم، خو چې ګورم ډله ډله جینکۍ ناستې وې. راتاو شوم چې بېرته ټولګي ته لاړ شم. دهلېز ته په داخلېدو مې پر یوې دنګې جینۍ سترګې ولګېدې او په لومړي وار کتل مې پرې سترګې خوږې شوې. خو له څنګ یې غلی تېر شوم او ټولګي ته ننوتم. پر چوکۍ کېناستم، خو سوچ مې له هغې سره و چې شېبه وړاندې مې ولیدله. دا به څوک وي؟ د کوم پوهنځي محصله به وي؟ او ولې له نورو جینکو څخه یوازې ده؟ سل پوښتنې مې په ذهن کې راګرځېدې چې د ټولګي دروازې هم شو. زر مې مخ ور واړو چې ګورم هماغه جینۍ وه. حیران شوم. یوازې مې ورته کتل چې اوس څه کوي. سلام یې وکړ او په بیړه یې وویل: تاسې رښتیا. زما یو ملګرې په دې ټولګي کې ده. هغه مې کتل او بېرته لاړه. ورځ تېره شوه او پوهنتون رخصت شو، مګر زما سره د هماغه نامعلومې جینۍ یاد ملګری شو. دا څوک وه؟ د کوم پوهنځي محصله وه؟ او ورځې او اونۍ تېرې شوې، وخت ناوخت سره مخ کېدو او د هغې په پټ زه څارلم، خو خبره نه وه چې زه یې هم څارم. یوه ورځ پوهنتون کې د لوړو زده کړو وزیر راتګ لپاره غونډه ترتیب شوې وه چې ښځینه او نارینه ډېرو محصلینو پکې ګډون کړی و. د وزیر په شمول بېلابېلو ویناوالو خبرې وکړې، خو په منځنۍ برخه کې سټیج سمبالونکي وویل: اوس هم د ښځینه محصلینو له برخې هیلې افغان ته بلنه ورکوو چې راشي او ګډونوالو ته خبرې واوروي. اول مې پام نه و، خو چې جینۍ د سټیج سر ته راغله لکه خوب چې وینم. خبرې پیل کړې. بیخي نرمه او روانه غږېدله. زه په مخ کتار کې ناست وم او د هغې خبرې مې په چکچکو بدرګه کولې، لکه لیونی چې وم. له خولې مې بې اختیاره د واه واه او زنده نارې راووتې. زما لپاره تر ټولو په زړه پورې وینا پای ته ورسېده او هیله زما پر ذهن ناسته پاتې شوه. خبرې مې یوه تکراروله او بیا مې له ځان سره ورته شاباش وویل. وختونه تېرېدل. له ملګرو مې د هیلې معلومات وکړل. هغه د طب پوهنځي د 4م کال محصله وه. یوه ورځ مې 100 زړونه سره یو کړل او هغې ته مې یو لیک ولیکه. په خوارۍ مې ور ولېږه. سبا یې ځوابي لیک راته ورسېد او داسې یې لیکلي وو: لومړی خو مې نه غوښتل چې جواب درکړم، خو بیا مې پرېکړه وکړه چې باید پوهه شي. وبښئ، زه دومره وزګاره نه یم چې هر چا ته وخت ورکړم، او نه دومره بې ارزښته یم چې هر سړی زما لایق وي. بل ځل دې لیک ونه ګورم، کنې چاره دې کوم. لیک مې څیرې کړ او د پوهنتون راپور یې اور شو، خو هغې به هره ورځ ځان راسره مخ کاوه او چلند یې هم د لیک غوندې نه و. مګر زه هر وخت تروش تندی او هېڅ توجه مې نه ورکوله. بالاخره هغې هم فاصله واخیسته او بیخي بېدرکه شوه. 2 میاشتې وروسته خبر شوم چې لیک هغې ته نه، بلکې د هغې عاشق ته په لاس ورغلی و او ځوابي لیک هم د هغې نه و. کله چې خبر شوم د لیک ځواب هغې نه بل چا راکړی، نو مړې هیلې مې بېرته وغوړېدې. د پوهنتون درسونو ته مې بیا شوق پیدا شو. د هیلې په لټون کې شوم. هغه همدلته په پوهنتون کې وه، خو زما دغسې چلند زړه ماتې کړې وه. زه ځکه نه راسره مخ کېده. یوه ورځ یې د ټولګي مخې ته ورغلم. ډله ډله محصلین یوه او بلې خوا روان وو. ما سترګې لکه ښکاري باز د دې په لیدو پسې اچولې وې. ګورم چې له ټولګي راووتله، خو پر ما یې نظر ولګېد او حیرانه شوه. په بیړه لکه وېرېدلې هوسۍ صنف ته وګرځېدله. زما زړه هم بې واکه ټوپونه وهل. له ځان سره مې وویل:
شکر دی چې موږ دلته ده. ساعت ته مې وکتل، درس شروع کېدونکی و. د صنف په طرف روان شوم. ټولګي ته چې ننوتم په خپل ځای کېناستم. جسماً په ټولګي کې د استاد ته مخامخ وم، خو روحاً له هیلې سره د طب په ټولګي کې وم. خدای خبر درسونو کم استادانو او څنګه وویل، خو رخصتي شوله. د کورونو لارې مو ونیولې. زړه راته وویل چېرته پټ ورته ودرېږه چې هغه کومې خوا ته ځي، مګر بیا ووېرېدم هسې نه څوک دې وویني. کور ته لاړم. د نورو ورځو خلاف نن ډېر خوښ وم او د خوښۍ احساس مې په صحرا کې معلومېده. مور مې وپوښتل الهامه زویه، نن خوشحاله معلومیږي، چې څه خبره ده؟ په بیړه مې ورته وویل مورکۍ، نن مې ډېر ښه درس و او زر مې په یاد شو. هغې فکر وکړ چې اختیا همداسې ده. آفرین یې راته او زیاته یې کړه زویه درس دې ووایه چې د خلکو له محتاجۍ خلاص شي. نن مې ډوډۍ ته هم زړه نه کېده، خو په زوره مې لږه وخوړله. ورځ هېڅ نه سبا کېده چې پوهنتون ته لاړ شم. د شپې مې بېلابېل پلانونه جوړول، داسې به کوم داسې به کوم، خو که هغه راته چېرته پټه وي، که یې لیک راته ایښی وي. په همدې شرطونو کې وم چې زه ویده شوی وم. سهار وختي مې ځان تیار او د نورو ورځو برعکس څه کم 7 بجې روان شوم. پوهنتون ته په رسېدو مې لویې دروازې د مخامخ چمن غوره وباله، ځکه که هغه راتله نو ګورم به او زه به هم ورته ښکارم. ظاهراً مې ځان داسې ښکاره کوه چې زه چپټر لولم، خو په اصل کې مې دروازه څارله او هر داخلېدونکی محصل به مې لیده. تقریباً درس شروع کېدونکی و، خو ما هیله ونه لیدله. وارخطا شوم. له ځانه مې پوښتنې پیل کړې. هغه ولې رانغله؟ څه پرې شوي؟ شاید نن به یې ضروري کار و. زه په همدې چورتونو کې وم چې هغه په بیړه له دروازې راننوته، لکه پرې ناوخته شوی چې وي. ما ته یې هېڅ پام نه شو. سیده خپل ټولګي ته لاړه. زه هم پاڅېدم او خپل ځای ته مې ځان ورسوه. ثانیې په دقیقو، دقیقې په ساعتونو او ساعتونه په ورځ واوښتل، خو هغې راباندې هېڅ غرض نه لره. زړه نیولی غوندې وم. فکر مې کوه چې نور هغه نه غواړي. زما شتون او نه شتون ورته بې تفاوته دی. د 3 شنبې ورځ وه چې د پوهنتون په عمومي دروازه داخل شوم. زموږ د ټولګي په طرف تلونکې لاره کې مې په هیله سترګې ولګېدې. یو خدای خبر و چې زه په څه حال کې وم. ځان مې ناګاره واچوه، لکه هغې ته مې چې هېڅ پام نه وي. ترې تېر شوم. له شا یې راباندې غږ وکړ ای مغروره. په شا مې ور وکتل. هغې په مسکا لاس راوګد کړ. لیک ورسره و او راته یې وویل دا واخله ویې لوله، شمېران یې هم پکې لیکلې ده، بیا زنګ راته وکړه. لیک مې ترې واخیست. له خولې مې هېڅ خبره ونه وته. هغه د خپل ټولګي په طرف لاړه او زه چپ اړخ ته چمن ته تاو شوم تر څو لیک ولولم. پاکټ مې خلاص کړ او لیکلي وو دا و د طب محصله لاول لومړۍ برخه. د نورو برخو لپاره زموږ په اړه تعقیب کړئ او خپلې مشورې مو ضرور له موږ سره شریکې کړئ. د خدای په امان.